تازه خبر د پکتیکا په فضا کې د بې پیلوټه الوتکې ګزمې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په اسمان کې یو بې پیلوټه الوتکه لیدل شوې ده. سرچینو HTSO ورځپاڼې ته ویلي چې دا ډرون له پنجشنبې د زمري 4مه ماښام راهیسې د برمل ولسوالۍ په فضا کې ګزمې کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ډرون له کوم هیواده د افغانستان حریم ته دننه شوې ده. بلخوا یو افغان د ایران په بندر عباس زندان کې په اعدام محکوم شو. یو ایرانی رسنۍ د بشري حقوقو د سرچینو په قوله پرون پنجشنبې راپور ورکړ چې یو افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی دی. 42 کلن ګلاب شاه نورزی چې په اصل کې افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و، د سه شنبې په ورځ سهار وختي په دار وځړول شو. ایران وایرس رسنۍ د ایران د بشري حقوقو د څارونکي ډلې هینګاو د راپور پر اساس وایي چې نورزی په پټه او په بې له دې چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي اعدام شوی دی. نورزی د نشه یي توکو د قاچاق په تور د بندر عباس کې د ایران انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله په بند کې و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا مو په الله